داسې کار دی که نه دشمنانو چې هغه وخت خو تاسو زما نه بد کړئ او نن بیا زما معشوقې ته په لار کې باندې ولاړ وې قسم په خدای نن به داسې هغه عمل کوم هغه عمل چې تاسې به څوک چا سره نه یې کړی یو خبره مې یاد وساتئ زما معشوقې ته چې څوک په بد نظر باندې ګوري که نه دا خو یا د کلي پرېښي او یا د دې دنیا نه بلې دنیا ته تللی دي وې اوسه پورې مور چاته داسې زوی نه دې راوړې چې د مردکي مخې تودېږي اخوته مردکیا یا مردکیا اخوته بچوږي را پاسه دی ایا دا خو مې تا چې ګوتې ته ماته دې ووایه که نه تا بیا فلم کتلی فلم مې کتلی دي دا چې ګلا ویم ما ته دلي چې مونږ قوالې کوو مونږ سره ده ویم قوالو هم سره خوړو او ستا لاس ته کېناستم نو ته هم داسې شوې نه قوالې موالې دلې نه ته شوم بابا ما نه به شاهد خان ډوډۍ دي شاهد خان او ما بېګا قسم خو فلم کتلی قسم خو ویم دا فلم دې چا سره کتلی دا اشرفي سړی اشرفي شونډی یادوي تا خدای غر کړو ته ویم نه کور نه دې وباسم ځکه چې ستا د لاسه ما له ډېرې ګیلې رالې بابا ګیلې په شاکو لګه زه به فلمونو ته وځم او سمې ډېرې پیسې به درلرم ویم دا ته د خپلې مور د لاسه نیازبین شوې د خپلې مور د لاسه وزته مولا تباکه هلکه مې داسې روانې ته راګلي سپو را په مخه کړي وای بیا سپون هم را په مخه کړي بیا داسې کار دی که نه پلار مې دومره وټپولم دومره که نه چې سم په والې رانه د بوسو سکې جوړ کړو ویم دا سړی زوی دی ویم دا اوچتۍ او راخلاصۍ دی دا ولې تاسو خو دې پلار لاړو پوخ که سړي بله ویم داسې کار دی که نه چې وجود مې درد کړي هغه اسلامي ګورم چې چاته ټکورونه راکړي یعنې خو دوانه فلمونو پسې ګرځئ او چې سړی فلمونه ګوري نو هغه به سي نو چې پلار ته وایي جومات ته لاړ شه که نه جومات ته خو ځې نه او فلم نه پېښور ته ځې ما نه به شاهد خان جوړېږي شاهد خان و آیا بس ته نو ته مې ووایې شاهد خان بچیا ګوهر جانه کو دې خوښه وي نو د سیدرا سره به دا واده زه وکړم نه ستا خپله مته جوړه ده بلکل خوښه دی سیدرا به درکړي داسې دې شرم ته څه وایي داسې کار دی که نه چې سیدرا زما معشوقه ده زما هغې سره واده کوم زه خو یم کو دې خوښه وي راځه چې د دې واده نه دلته وباسم یاره زه وایم موږ د هغه نه تنګ د شاهد خان چې یار ډایلاګ سره د خولې نه زګونه غورځېږي دا شرم پکې راپاتې دا اوس څه دي ایو دو چقه ځمکه لري به ختم کړي ویې بکړي ښه بس پرېږده مړه خدای روکړه خدای دې برباد کا شاهد خان پکې لاره کمې راغلې او تم د نرس بیا چې ودې کته چې کمزور څنګه ټوپونه پیرواله نو زما خو دا تو که نه خدای روکړه دا چې زور راځه خدایه پاکه ویم یو خو د دې سیدرا پته نه لګي ډېره ستړې کړم بېګا السلام علیکم وعلیکم السلام ویم د خدای نیکبخت دی په انتظار مې دا سترګې سپینې راووتې ویم زه هم دارې رالم که نه زه هم په انتظار وم خو ستا پته نه لګېده نور کله به چې کوم دی هغه باغ کې ناست وې او نن راغلې د شوې په لرګو باندې ناست وی نو ته خبرې ولې د شوې په لرګو ځکه ناست یم که نه چې دغلته په لار کې ولاړ وم او دغه داسې کسانو ستا نوم واخېسته نو څه وی سیدرا سره به مینګه واده کوو بس راباندې مې کړې پې نو سم مې وټپول نو یم په تی راباندې کړې که تا پې راباندې کړې رښتیا به وې د خدای نیکبخت ما پې راباندې کړې وی یم دونه نه خو خبرې ډېرې ستا په سر خو به زه پوره یو کم څلوېښت مړې کوم ولې دا یو کم ولې دا پوره ولې نه بس که هغه یو پکې بیا نوم واخېسته اب هم پکې وځم یم دروغ به ډېر نه وي ښځه به داسې کار دی که نه ویم داسې کار دی لږ تاویږو
پیرم دې لوی لار ته ګوره وایي بس. طالب ته خو نه ښکارې ته خو دو قمرې خو زه خو ښکارم د عشق لیوني د عشق لیوني دوی په دې نه دي چې تاوان دې پکې بس صرف روح وساتئ راځه خبره وره مړه څه چل دی وې مغه اسلامي خو چرته لیدلې نه دي یاره هغه خو مې نه لیدلې خو دا واسکټ ولې بدل شوی ایا نو بدل وبه مې نه ویم داسې کار دی که نه چې کله د اسلامي سره د سلیمان روت ما نو بس په والو مې سر شوي دي دومره وال مې وخوړ دومره وال چې مړه د اندامونه مې سم درد کوي دنیا د سپېرې نو بس سپېره خو ښود و چې په هغه را باندې فلمونه ګورو اوس هغه ګورم چې چټه ټکورونه راکړي هلته ولاړ دی هلته دی زه ورځه ها هلته دي هلته دی ځه ښځه صحیح ده ځه یلکه دا ولې یا خدای پاکه دا اوس وګوره دا اوس څه دي مه کوئ دې شیانو سره شوقونه په هر واده کې داسې د ټوپکو شوق د خدای خاطرو کې ورونو دا اوس څه دي د ګل په شان ځوانو او د یو مردکي د لاسه خاورې ایرې شو دا شی نه دا څه شی دی دا څه دي